بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. نورغان نوریم د افغانستان د الکترونیکي زدکړو د انګریزي ژبې ښوونکی. هیله ده چې تاسې ټول جوړ او روغ اوسېږئ. د ژوند چارې به مو په خیر وي. د انګریزي ژبې د زدکړې د لړۍ 40م درس ته په خیر راغلاست. نن تاسو ته په 40م درس کښې د کلام د اجزاو څخه چې مو adjectives یا صفتونه راپیل کړي وه، نن په دغه درس کښې تاسو ته د صفتونو لومړني ډولونه راپیلوو چې په دې 40م درس کښې تاسو ته د کلام د اجزاو او همدارنګه د adjectives د ډولونو څخه لومړی adjectives of quality، adjectives of quantity او proper adjectives دا درې قسمونه نن تاسو ته وایو د 9 ډولونو څخه یا 9 قسمونو څخه چې د دوی لومړی تعریفات همدارنګه وروسته پر مثالونه باندې قدم په قدم غږیږو. هدف دا دی چې همدغه ساختمانونه چې موږ تاسو زده کوو او پر دوی باندې کار کوو تر ډیره پورې تاسو باید د تعریف څخه ځان وپوهوئ او د تعریف څخه یو داسې میخانیکي زده کړه ونه کړئ چې هغه د موقتي وخت لپاره مو په ذهن کې وي یا تعریف یاد کړی وي، وروسته له هغه څخه مو همغه مسله د ذهنه وتلې وي. تاسو د دغو ساختمانونو هغه اصلي ماهیت او هغه اصلي موضوع چې کومه ده هغه باید زده کړئ. اوس مثال adjectives of quality د حالت صفتونه یا ستاینومونه تاسو باید وپوهېږئ. که چیرې زه کوم مثال یا کومه جمله په ګرامري برخو کې کاروم باید زه څنګه وپوهېږم چې دغه جمله یا دغه مثال د حالت د ښودنې صفتونه دي او دغه صفتونه چې دي د خپله د حالت ښودنه کوي یا دا د دغه ګرامر یا نوموړي ساختمان همدغه برخه جوړوي. زموږ هدف دا دی چې تاسو باید په لنډه توګه باندې وپوهېږئ همدغه ګرامري ساختمانونه چې موږ تاسو ته وړاندې کوو د دوی په اصلي محتوا باندې ځان وپوهوئ، وروسته هغه مثالونه یې د ځان سره درک کړئ، وایخلئ. همدغه اړوند مثالونه یا دوی ته ورته ساختمانونه چې کله تاسو د خبرو پر مهال ورسره مخ کېږي یا یې خپله وایست باید وپوهېږئ چې زه په کوم حالت کې غږېږم او کوم ساختمان زه په خپلو خبرو کې کاروم. نو راځو د درس پر لور باندې. adjectives of quality د حالت صفتونه یا ستاینومونه دي. tell us something about موږ ته یو څه وایي په باره کې د color رنګ، age عمر، the condition حالت or any other bad or good quality of a person place and thing او یا هم د یو شخص ځای یا شي په اړه باندې چې یا ښه یا بد حالت وي د هغه په اړه باندې څرګندونه کوي یا د یو شي د ښوالي یا بدوالي پر حالتونو باندې بحث کوي او غږیږي. اوس په مثالونو کې واضح کیږي که چیرې اړتیا وه پر هغه باندې به تاسو ته نور اضافي معلومات هم وړاندې کړم چې تر څو پورې تاسو وپوهېږئ. He is a good boy. He is a good boy. د یو ښه هلک دی. اوس دلته good دا خپله adjectives of quality څخه بحث کوي یا د حالت ښودنه کوي. مثال څنګه he is a good boy د یو ښه هلک دی. دا ښوالی دا په کل کې په مجموعي توګه باندې د صفت سو د شخص ستاینوم سو. اوس که وایو چې he is a bad boy د یو خراب هلک دی. اوس خرابوالی هم د یو صفت دی، د یو ستاینوم دی. موږ تاسو ویلي وه په د adjective په تعریف کې چې adjective یا ستاینوم یا که صفت د یو اسم یا نوم معنا ته یو څه وراچوي یا یو څه ور اضافه کوي یا پر هغه باندې یو څه یږدي. او دلته هم چې موږ وایو چې he is a good boy دی یو ښه هلک دی. دا ښوالی د صفت سو او همدارنګه د حالت ښودنه هم کوي. دویم مثال he was an old man. He was an old man. د یو زوړ سړی و. دی یو زوړ سړی و. اوس په دې ځای کښې دغه old چې دی دا خپله adjective دی یا صفت یا ستاینوم دی چې دا د man یو شخص یو حالت یې وښودی. اوس ګورئ موږ تاسو ویلي وه چې age د ایج یا عمر په اړه باندې غږیږي، د عمر څرګندونه کوي، د یو شخص پر عمر باندې غږیږي. یا داسې هم ویلی سو چې he was a young man د یو ځوان شخص و یا ځوان سړی و. درې مثال کې this is a black pen. This is a black pen دا یو تور کلم دی.
اوس دا توروالی یا سپینوالی دا هم د یو شي حالت ښیي. اوس مثلا وایم چې this is a red marker. دا یو سور مارکر دی. او داسې هم ویلی سم چې this is a black marker. دا یو تور مارکر دی. همدارنګه تاسو کولی شئ چې د دې پر کالر باندې وغږیږئ چې هغه د کالر څخه بحث کوي چې دا هم یو حالت د یو شي ځای یا شخص ښیي. راځو په څلورم مثال کې لشکرګاه is a small city. لشکرګاه is a small city. لشکرګاه یو کوچنی ښار دی چې دا بیا خپله د ځای ښودنه یې وکړله. یعنی د ځای د حالت په اړه باندې کیفیت په اړه باندې غږیږي چې د ځای کوم ډول حالت دی. لوی ښار دی، کوچنی ښار دی، تنګ ښار دی، بیروباري ښار دی، غلمغالي ښار دی یا داسې نور. دا په کل کې د ځای په اړه باندې وغږېدی. نو موږ تاسو وپوهېدلو چې adjectives of quality خپله د رنګ په اړه باندې بحث کوي، د عمر په اړه باندې بحث کوي یا حالت په اړه باندې بحث کوي یا په کلي او مجموعي توګه باندې د یو شخص ځای یا شي پر ښوالي یا بدوالي باندې بحث کوي. دغه شی تاسو فقط د ذهن سره خوندي کړئ او د ځان سره یې وساتئ. راځو دوهم ډول ته adjectives of quantity د مقدار صفتونه دي. Tell us something about the quantity of a liquid. دغه ستاینومونه یا صفتونه دي موږ ته د یو مایع د مقدار په اړه باندې وایي یا د یو مایع د مقدار په اړه باندې غږیږي. or an uncountable noun او یا هم د یو نه شمېرېدونکي نوم په اړه باندې بحث کوي. مثال څرنګه؟ For example, there is a little tea in the cup. There is a little tea in the cup. هلته په پیاله کې لږ چای سته. اوس a little چې دی دا خپله مقدار یې وښودی. مقدار a little. دوهم مثال کې there is a lot of rice in the plate. هلته په غاب کې ډېرې وریجې دي. a lot of دا خپله چې سو adjective of quantity سو د مقدار ښودنه یې وکړل. مقدار یې وښودی. ډېر دي، لږ دي، کم دي، څه ډول دي. او دریم مثال کې there isn't any water in the jug. There isn't any water in the jug. په جګ کې هیڅ اوبه هم نشته. any دلته د مقدار ښودنه وکړله. یعنی د اوبو مقدار په جګ کې بالکل کم دی. یعنی یا نشته یا ډېر کم دی. دا د مقدار ښودنه یې وکړله. او څلورم how much butter is there in the fridge. How much butter is there in the fridge. Sorry, دلته باید question mark ور اضافه شوی وای. یوه علامه پاتې شوې ده. How much butter is there in the fridge. په یخچال کې څومره اندازه کوچ سته یا کوچي سته. اوس how much سو how much خپله د مقدار ښودنه یې وکړله یا د quantity ښودنه یې وکړله. اوس راځو په دریم ډول کې دریم قسم کې proper adjectives چې دي دا بیا خاص یا ځانګړي ستاینومونه یا صفتونه دي. The adjectives which have made from proper nouns are called proper adjectives. هغه نومونه یا هغه اسمونه کوم چې د خاصو یا ځانګړو یا proper noun څخه جوړ سوي وي یا تشکیل سوي وي هغه ته ځانګړي ستاینومونه ویل کیږي. اوس مثلا proper nouns کې څه رقم ویل کیږي؟ مثال داسې افغانستان یو خاص یا ځانګړی نوم دی. اوس که موږ وایو چې افغانستان او افغاني، اوس دغه افغاني چې څو خپله د خاص یا ځانګړي نوم څخه واخیستل سو. اوس داسې مثلا وایو he is an Afghan. دی یو افغان دی. او بل په دې ځای کې چې څو د افغان چې څو د proper nouns یا خاص یا ځانګړو نومونو څخه اخیسته سوی دی. چې هغه خاص ځانګړی نوم چې دی افغانستان دی. افغانستان یو خاص ځانګړی نوم دی. او دوه مثال کې this is an Iranian oven. This is an Iranian oven. دغه Iranian چې څو دا بیا خپله proper adjective سو یا ځانګړی صفت یا ستاینوم سو چې دا خپله هم د ایران څخه اخیسته سوی دی چې ایران خپله هم proper noun دی.
او ایرانین چې سو دا پروپر adjectives حالت سو. اوس په دې ځای کې څه وایي this is an Iranian oven دا یو ایرانی داش یا تنور دی. د نن په درس کې تاسي درې ډولونه یا درې قسمونه د صفتونو ولوستل. لومړی adjectives of quality د حالت صفتونه، adjectives of quantity د مقدار صفتونه او proper adjectives خاص او ځانګړي صفتونه. هیله ده چې همدغه درسونه در سره یاد کړئ او هم یې زده کړئ. زموږ راتلونکي درسونه مه هېروئ، زموږ سره یو ځای اوسیږئ. د الله په امان ژوندي اوسئ.